که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره دې ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ دې راغستی او د مخ نه یې تک شین یو دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري جنازه مقابله به وکړو چې کوم ځوان ګیره خریلي او کوم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصلو کړي چې کوم یو پکې ښکلی ښکاري په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ګیره خرې او نه په دې څوک ښکلی کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی په دې څوک نه ښکلی کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي سیډونه دې لرې کړي دي او کله دې سیډونه پرېښودي منځ دې لرې کړی او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دې دغه په شان او دا په ځان پورې خلک وخندلو په دې څوک نه ښکلی کېږي ګورئ نه څوک په دې ښکلی کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګورې په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلی کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي او هغه دنګ بیزار او قیمتي سینډل او لوپټۍ او دا شین استعمالوي په دې څوک نه ښکلی کېږي که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ نو هغه د ایمان ډول دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي هغه د ایمان د زینت دی چې انسان په دې سره ځان ښکلی کړي الله سبحانه وتعالی دغه ځوانان په دې ښایست باندې ښایسته کړي ځکه رسول وسلم خو دا وصیت کړی دی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولنی پکې څه ذکر کړی ده شبابک قبل حرامک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه نن ځوان یې که نه په لاسونو کې دې زور دی په مټو کې دې زور دی په خپو کې دې زور دی اوږده اوږده تهجد کوه سبا وګوره بیا نه شي کولی نن ستا په مټو کې زور دی ته د الله سبحانه تعالی هر قسمه بندګي کولی شي ځان قربانولی شي ځان خاورې کولی شي سبا له به یې ټوخي سره اودس ماتېږي او ته څه بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی مونږ چې بوډاګان شو په جومات کې ځان له جنماز واچو په د اولني صف کې بیا ورته څوک پرېږدي هم نه ته به وایي چې دا داسې د پوخانه دیندار روان دی او دغه ځای ځان له نیولی په ځوانۍ کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف او کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن یې ختم شو او اډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کړو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول صف کې واچو وایي زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وایي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلاوي خو موږ وایو کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دا ځان سره یاد ساتي د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختموي ځوان زوري جنگ کولی شي کنځلې کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقت یې کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت باوجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کېږي او د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي د دې بوډا نه ښه نه وي ډېر ته ښه هېڅ شک نشته ته ځوان او بوډا کښېنې او ځوان ته وایي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي مؤمنانو سړو ته ووایي چې سترګو حفاظت کړي ته ځوان هلک په بازار کې ولیدو هغه ته نه وایي جنکو ته ګوره ونه ګورې بل ځای کې یو بوډا را روان دی ملا یې سمه ټیټه شوې ده امسا ورسره په لاس کې ده بابا ګورې جنکو ته ونه ګورې ګورې بابا جنکو باندې څه کوي او نو ته ګوري ښه ځوان هلک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپه ږدي او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې د هغه ډېر دی زه تاسو له د صحابه کرامو د ژوند نه کم مثال درکړم ما سره ټیم نشتی یعنې ما تاسو ته په دې باندې مثالونه درکول او زما الحمدلله دوه بیانونه دي په دې عنوان د صحابه کرامو ځوانان هغه واورئ تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالی دغه څنګه ځوانان پیدا کړي